احمد مسعود وایي د افغانستان درې رنګه بیرغ یو ځل بیا باید اوچت کړی شي. احمد مسعود ویلي افغان ولس له ډیره خپل بیرغ سره له ځان نه هم مینه لري. هغه ویلي که طالبان د افغانستان خلک خوشحاله غواړي یا ولس ته خوشحالي ورکوي د هغوی زړه کارونه کوي نو باید د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ دې یو ځل بیا اوچت شي. هغه ویلي دا درې رنګه بیرغ زموږ د ګران هیواد افغانستان دی چې په سرو وینو له تورو شپو څخه تیر او د رڼا پر لور دی. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. هغه وایي د هیواد درې رنګه ملي بیرغ د غرور، اقتدار او ویاړ نښه ده. ملي بیرغ د یووالي د سمبول په توګه پیژندل کیږي چې د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ تور رنګ د تیارو سمبول، سور رنګ یې د تجاوز کوونکو پر وړاندې دی، ځمکه او هیواد د خلکو او د وینو قربانۍ سمبول، او د بیرغ شین رنګ د ښېرازۍ او راتلونکي ته د هیلهمندۍ نښه ده. د هیواد درې رنګه بیرغ د دې خاورې د خلکو لپاره د کلونو راهیسې د یووالي، اتحاد، خپلواکي او ازادۍ ښودونکی دی چې د وخت په تېرېدلو سره د ډېرو هیوادوالو سرونه او ځانونه ترې قربان شوي دي. د هیواد درې رنګه بیرغ د دې خاورې د خلکو لپاره د کلونو راهیسې د یووالي، اتحاد، خپلواکي او ازادۍ ښودونکی دی او دغه خلکو ته خپل سرونه قربان کړي او خپل له مالونه او ډېر له ځانونه هم تېر شوي دي تر څو د غرور، بد او ویاړ بیرغ په لوړو څوکو راپاندوي. نن ورځ دې حساسو سیاسي، امنیتي او د خپل ګران هیواد افغانستان ودانیو ته په کتلو سره اړینه بلل کېږي چې ټول یو ځای د دولت رهبري او د خپلو رسخندونکو امنیتي ځواکونو چې د خپل د هیواد د بیرغ د راپانده ساتلو لپاره ډېر زحمتونه ګاللي او قربانۍ ورکړي، باید زموږ مینه ورسره کمه نه شي. انشاءالله دغه درې رنګه بیا هم د ملي بیرغ په توګه منل کېږي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته دې مهال چمتو کړی خبر. د الله په امان تر بیا خیر چارې.